نقطه دا ترمذي شریف حدیث دی ترمذي کې او دارمي کې دی حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه پر روایت دی رسول الله مبارک نه نقل کړي چې څوک درې کرته اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم وایي او بیا درې آیتونه د سورة حشر هغه اخیری وایي سورة حشر نو الله پاک به اویا زره فرشتې په مقرر کړي یصلون علیه حتی یمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا او من قال حين يمسي كان بتلك المنزله قسم په خدای پیغام دغه هر شپه به دې د آیتونه وي هر شپه او د اخیری دا بیګا دی دا ویلي دي زما دا ورور دا ټول پې ګوان دي ما به ورته وي حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایه دی په خولي پنځه منټه کې مونږ د دې په سانې وبېښو پنځو منټو کې ما زوی ورته ودرېد ما ورته چل دی پې بس پرېږده وه ما څه چل دی بلډ پرېشر نه لاندې شته او نه بره شته پنځو منټو کې دا تلې ده نو ډېره مبارکه بنیادمو او زه زما والد صاحب زما بابا باجي هم زه ډېر دردېدلی خو زما دا مور خلک وایي یتیم هغې ته وي من ماته ابوه یا والده زه وایم یتیم هغه دی چې من ماته والدته زما نن دا مور چې لاړه زه د ډېر لوی خیر او دعا نه محروم شوم لوی خیر قسم په خدای دا کوډي ته وتلم هغې پورې به دا ویښه وه چې تر څو بجې نوم راغلی دا به ویښه ناسته وه ما ته او دعاګانې به یې کولې زما وروڼو بس دا تاسو ټولو نه دا درخواست دی ستاسو د راتلو زه ډېره شکریه ادا کوم دې وخت کې بیا د دې کورونا دا وبا هم د احتیاطونه هم پکار دي او درېدو کې هر څه کې ستاسو ډېر مشکور یم د دې علماو ډېر مشکور یم په ډېر ګڼ تعداد په دې ګرمۍ کې موږ ډېر لږ په دوه نیمې بجې وفات شو دا جنازه د شریعت مطابق ما نه یادوله خو د قبر د وجې نه هم لس بجې کړه نو ډېر مشکور یم بیا بالخصوص زمونږ چارسدې ته نوي ډي پي او صاحب راغلی دی ایس ایس پي صاحب هغه ډېر زیات مشکور یم هغه مونږ سره د انتظامیې په بنیاد او ډي ایس پي صاحب زمونږ د دې علاقې سچو صاحب ډېر مشکور یم هغوی چې کم مونږ له عزت د مېلمنو قدر یې وکړو د مېلمنو ته یې لارې ګودرې برابر کړئ نو زه د ډي پي او صاحب او د موجوده زمونږ د دې علاقې د ډي ایس پي صاحب سچو صاحب او د هغې د ټول ټیم مشکور یم د هغوی شکریه ادا کوم پیسې کې مونږ ته او په لاره ولاړو او ستاسو د ټولو شکر ادا کوم د چا د مین مور پلار جمدي وي الله دې د دعا دپاره حیات ورکړي او که د چا وفات وي زما د والدې سره د خدای د حضرت عایشې صدیقې او د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سره ملګري کړي زه بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم لږه نه ډېره باباجي ډېر زیات کمزوری دی نو ستاسو به ښېګړه دی چې دوی له تکلیف ورنه کړو الله مو به ټول صفونه تیار کړي پورې صفونه تیار صفونه برابر کړي الله